بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وئ. بیا هم نن ورځ د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره له تاسو څخه یوه کوچنۍ غوښتنه کوم. که چیرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ د لا ډیرو ښایسته ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نښان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ، تر څو هره نوې ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی خبر درکړي او چینل له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. ملګرو، نه په دې ویډیو کې به د فیسبوک د ګروپ د نوم په بدلولو باندې رڼا واچوو چې څنګه کولی شو د فیسبوک د ګروپ نوم بدل کړو. نو راځو فیسبوک باندې به کلیک وکړو. له هغې وروسته دلته دغه درې لاینز چې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به ګروپس ته راشئ او له هغې وروسته د ستاسو کوم ګروپ چې وي هغه به تاسو څنګه کوئ انتخاب کړئ. نو که چیرته تاسو دلته ګروپ نشئ موندلی نو دلته یور ګروپس باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به تاسو خپل ګروپ څنګه کوئ سلیکټ کړئ، انتخاب یې کړئ. نو بیا به راشئ دلته د کوم سټارټ چې تاسو ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به ګروپ سیټینګ ته راشئ. نو نیم ان ډسکرپشن به انتخاب کړئ او دلته به ستاسو پخوانی نوم لیکل شوی وي، دغه به څنګه کوئ اریس به یې کوئ، ختم به یې کوئ. نو تاسو به خپل نوم ورته څنګه کوئ ولیکئ. نو زه ورته لیکم چې کمپیوټر ساینس او نړۍ په پښتو کې. نو ملګرو، دغه ګروپ زما خپل ګروپ دی. مونږ د دې په لټه کې یو تر څو خپلې ژبې پښتو ته خدمت وکړو. نو دغه ما خپل ګروپ ته نوم بدل کړ، کمپیوټر ساینس او نړۍ په پښتو کې. نو تاسو ملګرو همدغه ګروپ سرچ کړئ، پیدا یې کړئ او له هغې وروسته تاسو څنګه وکړئ ګروپ ته داخل شئ او ګروپ له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. تاسو زما یوټیوب چینل له دې لارې زما د یوټیوب چینل ویډیوګانې تاسو هم په همدې ګروپ کې لیدلی شئ. نو دغه طریقه وه چې څنګه کولی شو موږ د خپل فیسبوک ګروپ نوم بدل کړو. له هغې وروسته به سیو باندې کلیک وکړئ او کوم میسج چې درکړی دی تاسو دلته ګورئ چې you can only change your group's name once every 28 days. نو تاسو یوازې په 28 ورځې بعد تاسو کولی شئ چې د خپل ګروپ نوم څنګه کوئ بدل کړئ. نو په کنفرم باندې به کلیک وکړئ. نو د ګروپ نوم به څنګه شي بدل به شي. نو کمپیوټر ساینس او نړۍ په پښتو کې دغه زما ګروپ دی. نو تاسو خپل ملګري همدې ګروپ ته راوبلئ او زه به هم تاسو همدې ګروپ ته راوبلم. او بیا هم یادونه کوم که چیرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او له هغې وروسته د زنګ نښان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. بل یادونه کوم ملګرو، که د هر څه مشکل لرئ تاسو نو هغه تاسو کولی شئ ماته په کمنټ کې وکړئ. د هر څه ویډیو چې غواړئ انشاءالله تاسو ته به زه په پښتو خوږه ژبه وړاندې کوم. مننه.